بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره اکسل VBA کلاس نمبر 4 دی یا لیسن نمبر 4 دی. دې کې به موږ انشاءالله میسج باکس او نیو انفارمیشن وایو. These topics will cover in this video. صحیح شو؟ دغه ټاپکونه به موږ انشاءالله په دغه ویډیو کې وایو. نمبر 1 میسج باکس، نمبر 2 input box، نمبر 3 if، نمبر 4 select case، نمبر 5 for next statement، and number 6 assign shortcut key for subroutine. په دې ویډیو کې به انشاءالله دغه شپږ خبرې زده کوو. صحیح شوه؟ ښه، زه راغلم اکسل ته او ډیولپر ټیب ته. په دې کې زه راځم ویژوال بیسک ته. زه ټول اول تاسو ته اف فنکشن درښایم چې اف فنکشن څه کار کوي، که څه هم دا موږ مخکې ویلي دي. زه دلته راځم، اوس زه رالم alt F11 ته او انزرټ ته رالم، موډیول ما کریټ کړو. زه دلته راځم فار ایگزامپل سب اف فنکشن. اف فنکشن موږ سره کنډیشن لپاره استعمالیږي، لکه څنګه چې موږ په شیټ کې اف فنکشن استعمالو ټرو او فالس والا، همدغه خبره په دې ځای کې هم دا خو لږ بدله ده. زه ورته یم اف که چیرې رینج b2 ډاټ ویلیو دغه لوی شوله یا مساوي شوله د 70 سره دین سره ته وکړه. اف فنکشن تاسو یو لاین کې هم لیکلی شئ، که څه هم مخکې موږ دا ویلي دي. زه ورته یم که چیرې دغه b2 دا لوی شي یا مساوي شي د 7 سره، نو رینج c2 ډاټ ویلیو از ایکول که د پاس سره. صحیح شوه؟ که دغه شان ونه شو ایلس ورته لیکم رینج c2 کې راته څه ولیکه، دې کې راته فیل ولیکه او بس end if. زه ګو وکړم، ما ته وایي چې دا کس فیل دی. که زه رالم فار ایگزامپل دا موږ سره 70 شو او زه دلته رالم او ما دا ګو واخیسته، ما ته وایي چې دا پاس دی ځکه چې دا 70 دی. صحیح ده؟ اوس زه راځم، زه ورته وایم چې دغه ته زه دلته څه ګریډ ورکوم، ګریډ، او دغه ګریډ دپاره باید زه ایلس اف فنکشن استعمال کړم، دغه اف کې ایلس اف استعمال کړم. صحیح ده؟ زه راځم دغه ورته کاپي کوم، کنټرول وی پیسټ. زه ورته یم که چیرته دغه کوچنی شو د 15 نه، نو هغه ته څه ورکړه، هغه ته ووایه چې فیل. صحیح ده؟ او دلته زه ایلس اف استعمالوم. صحیح شوه؟ زه ورته یم که چیرې دا b2 ډاټ ویلیو دا کوچنی شي یا مساوي شي د 50 سره، دین سره ته وکړه په رینج d2 کې، دا به د d2 کوم. صحیح ده؟ زه به دغه ټول کوډینګ ورته ولیکم. ها، ما ورته څه ولیکم، ګورئ ما ورته دا ولیکه که چیرې په دغه b2 کې دغه ویلیو دا کوچنی شي د 15 نه، هغه ته خو راته فیل ولیکه. که 50 شي یا 50 نه کمه وي او 15 نه زیاته وي، هغه ته راته سی ورکړه. او که 60 وي یا 60 نه کم وي، هغه ته سی پلس ورکړه. که 70 وي 70 نه کم وي، هغه ته بی ګریډ ته ورکړه. که 80 وي یا 80 نه کم وي، هغه ته بی پلس ورکړه. 90 وي 90 نه کم وي، هغه ته ای ورکړه. 100 یا 100 نه کم وي، هغه ته ای پلس ورکړه. یعنی مطلب 90 او 100 منځ کې وي، هغه ته ای پلس راته ورکړه. ګورئ تاسو ورته ګو. ښه، دا دواړه سبروټین یو شان نیمز لري. صحیح شوه؟ دا وګورئ، دا وګورئ. صحیح ده؟ بس زه ګو وکړم، ما ته وایي چې د دې بی ګریډ دی. ګوره 70 یا 70 نه کم، هغه ته ما ته بی ورکړه. که زه دلته رالم فار ایگزامپل دا مې ورته 100 کړو، نو ما ته به څه ووایي، ګو ما ته وایي چې ای پلس یا ای پلس ګریډ. صحیح ده؟ همدغه شان که فار ایگزامپل یو کس راغلی، هغه ورته ای بی سی ولیکو، دغه شانې ولیکو او دلته ودرېد ګو یې واخیستو، نو هلته به چینجز نه راځي. یا فار ایگزامپل ماینس کې یو کس څه معلومات ولیکو او دی ورته ګو واخیستو، نو دې ته فیل ولیکو. صحیح شوه؟ زه راځم دغه غلطۍ دپاره دې ځای کې زه د end فنکشن څخه استفاده کوم، end فنکشن څخه. صحیح ده؟ نو همدغه خبره ده، هیڅ چینجز پکې نه راځي، صرف دومره چینجز پکې راځي چې په مابین کې دغلته end استعمالیږي. صحیح ده؟ زه به راشم دغه به ولیکم تر څو ویډیو ډېره اوږده نه شي. اوس تاسو ورته ګورئ. ښه، دلته راځم یو بټن کریټ کوم او راځم موډیول ته، کنټرول سی کنټرول وی سره ما دا پیسټ کړه
دلته راځم فار ایگزامپل یو کس راغی 50 ولیکو او گو end if مې ورته نه دی لیکلی صحیح ده end if اوکې راځم گو ماته وایي چې سی ګریډ کې دی دا کس اوس زه راځم فار ایگزامپل دا مې 80 ورته که گو ماته وایي چې بی پلس کې دی 100 مې که فار ایگزامپل ماته وایي چې A پلس کې دی فار ایگزامپل ته ټیکس ولیکم او گو وکم نو دې ته به هیڅ هم نه لیکي یا زه راغلم فار ایگزامپل ما ماینس ته ولیکه گو وکم نو دې ته به هم هیڅ نه راولي خو زه ورته یم که چیرته ماینس وغیره هر څه چې ولیکل شو هغې ته ماته یو بل څه راوله صحیح شوه ایلس مې ورته ولیکه ایلس کې زه ورته لیکم چې Msgbox please write the correct marks صحیح ده بس زه راځم ګو وښم ماته چې please write the correct marks بس دا به زه کلیر کړم زه ته چې فار ایگزامپل 50 دی او ګو ماته به سی ګریډ راته راکړي صحیح ده ښه زه راځم زه غواړم چې دغه نومونه لږ زیات کړم اوس زه غواړم چې دغه هر کس ریزلټ دغه ځای کې وګورم چې کوم پاس دی او کوم فیل دی او هغه هم د فور نیکسټ سټیټمنټ په تھرو باندې زه دلته راځم ویژوال بیسک ته او یو بل موډیول راولم موډیول دلته زه لیکم چې فار ایگزامپل سب ایکس ویلیو بس دا مې یو نوم ورته ورکړو فنکشن ته تاسو هر نوم ورکولی شئ زه ورته وایم چې فار ایگزامپل dim x as integer for x is equal to دلته موږ سره دویم نمبر ده که نه 227 دو نمونې سره تر 7 پورې ځکه چې موږ سره 7 رو پورې کسان موجود دي دغه x ته ما یو عدد ورکړه د 2 څخه تر 7 پورې زه ورته وایم چې if که چیرې سیلز x رو کې په دویم نمبر کالم کې صحیح شوه په دویم نمبر کالم کې چې کوم دی دا ډاټ ویلیو د دې دغه ویلیو که چیرته لوی شو یا مساوي شوله د 70 سره دین سره ته وکړه دین سیلز په x رو کاما دریم نمبر کالم کې راته څه ولیکه دې کې راته پاس ولیکه که دغه شان نشو ایلس سیلز په x رو کې دریم نمبر کالم کې چې کوم سی دی په دې کې راته فیل ولیکه end if او فور د پاره به نیکسټ ولیکئ یا نیکسټ x یا صرف نیکسټ بس x ته ونه لیکي هم څه خبره نه ده اوس که زه راشم فار ایگزامپل ما ګو پریس که نو ماته اتومیټیکلی ولیکه چې دا فیل دی دا پاس دی دا فیل دی دا پاس دی دا فیل دی او دا هم پاس دی زه ورته یم چې کوم یو فیل وي هغه سیل ته راته ریډ کلر ورکه او چې کوم فار ایگزامپل پاس وي هغه ته راته ګرین کلر ورکه نو سمپل او اسانه x, 3 dot interior dot color is equal to VB green بس سمپل هم دا shift home control C دا مې کاپی که او VB red صحیح ده اوس زه ورته راځم ګو وکړم ماته اتومیټیکلی چې کوم فیل هغه راته ریډ واخیسته چې کوم پاس هغه ماته ګرین واخیسته هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست اوس زه ورته وایم چې څومره کسان ما سره پاس دي او څومره را سره فیل دي دې دپاره زه راځم یو بل موډیول ته زه دلته راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې سب count fail in pass بس دا مې نوم ورته ورکوم دغه سب روټین ته زه ورته وایم چې فار ایگزامپل dim my range as range او راځم د فیل نه د فیل دا از انټیجر اخلم او پاس دا هم انټیجر اخلم dim pass as integer دا ما ځکه انټیجر واخیسته چې زه غواړم دغه فیل نمبر لاسته راولم چې 15 دانې فیل دي 6 دانې فیل دي 10 دانې فیل دي صحیح ده زه ورته چې فار ایگزامپل for each my range in range C2 نه والا تر C7 پورې صحیح شو په دغه ځای کې زه ورته وایم چې زما څومره هم پاست او فیل دي هغه ماته په نمبر کې راکړه if my range dot value دا is equal شي د فیل سره then سره ته وکړه then fail is equal to fail plus 1 فیل خو ماته په اول کې 0 وي که نه نو هغه اول ماته نه حسابوي هغې سره ما یو ورته ولیکو بیا چې دوباره راځي نو هغه دویم سره به جمع کېږي بیا دریم بیا څلورم بیا پنځم همدغه شان تاسو ته به ټول کاونټ درکړي ایلس که دغه شان نه وي
نو pass is equal to pass plus 1 end if او next my range یا simple next صحیح ده. زه دلته راځم فار ایگزامپل او زه دلته میسج باکس ته لیکم چې فار ایگزامپل Msgbox ته لیکم چې فار ایگزامپل فیل راته راکا fails pass بس go ماته چی وی 3 fails and 3 pass 3 دانی پکې fail دي او 3 دانی پکې passed دي صحیح ده کنه. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. اوس بیا زه راځم یو بل ماډیول ورته راولم او زه غواړم چې سلیکټ کیس په ترو باندې زه دغه څه استعمال کړم صحیح شو. زه ورته چې فار ایگزامپل sub abc صحیح ده کنه select case selection dot value کچیرته fail وی نو ماته Msgbox کې سره تراکا دې کې راته راکا چې this is fail او کچیرته pass وی نو ماته Msgbox کې سره تراکا this is pass بس صحیح ده. او end select ځکه موږ دلته select start کو باید دلته end کو بس go ماته چې this is fail زه دلته راځم pass باندې ودرېږم او go وکړم ماته وایي چې this is pass. اوس زه راځم insert ته او بل موډیول ورته راولم او غواړم چې تاسو ته دغه for x دپاره یو بل اگزامپل هم یوز کړم بیا دغه څخه وروسته راځو موږ او تاسو input box او message box ته. زه دلته ورته لیکم چې for example sub right and left صحیح ده. غواړم چې په دغه ځای کې زه left او په دغه ځای کې right ترلاسه کړم د هر یو نوم صحیح ده. سوري زه ورته وایم چې for example dim x as integer صحیح ده او for x is equal to 2 to 7 دونه والا تر و پورې 2 to 7 صحیح ده. اوس ورته وایم چې for example sales x او دا موږ سره سویم نمبر کالم دی 1 2 3 4 5 پنځم نمبر کالم کې ماته څه راوله left sales x رو کاما اول نمبر کالم نه راته راوله کاما څو دانې یو دانه راته راوله یو کریکټر زما په کار دی چې د لیف څخه راته راولي. اوس ورته وایم چې x 6 نمبر کالم کې دې کې ماته right راوله د sales x کاما اول نمبر کالم او څو دانې راټ غواړي یو دانه غواړم صحیح ده. بس نیکسټ ورته ولیکه زه راځم سمپل و باندې کلیک کوم ماته به اتوماتیکلی چې کوم لیفټ وي فرست کریکټر به راته راکړي او چې کوم رایټ وي هغه کې به راته یو کریکټر راته راکړي. دا موږ سره for x statement کې یو بل اگزامپل. بیا زه راځم insert ته او موډیول ته راځم بل خبره موږ سره هغه Msgbox Inputbox ته او Application.Inputbox ته. زه اوس راځم input box درته وایم صحیح ده. شیټ نمبر 2 ته راځم او په دغه ځای کې زه ورته وایم چې ما سره نیم دی دلته ما سره ایج دی او دلته ما سره موبایل دی صحیح. زه راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل sub aaa ورته وایم چې name is equal to input box صحیح شو. چې کله زه بریکټ سٹارټ کوم نو ماته اتوماتیکلی دغه کویک انفو راته راځي. دې کول موږ سره پرومپټ دی. پرومپټ مطلب دا دی چې کوم موږ ته ټیکس ښکاري. زه ورته وایم چې پلیز انټر یور نیم بس ډبل کوټس کاما یا ساتئ چې کله تاسو VBA کې ټیکس لیکئ هغه به ډبل کوټس په منځ کې ورته لیکي. اوس موږ سره ټایټل څنګه شو روښانه شو. ډبل کوټس لیکم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل انفو یا ZUH info کاما ډیفالټ موږ سره په دې کې څه شی وي ډیفالټ موږ سره په دې کې 3 ډاټس وي ډبل کوټس 1 2 3 بیا کاما ایکسپوزیشن زه ورته وایم چې دا دې ماته په ایکسپوزیشن کې 50 راشي کاما وای پوزیشن کې هم ماته 50 راشي او کاما هیلپ فایل تاسو دغه ورته دغه پات هم لیکلی شي. کله چې تاسو هیلپ فایل پات ولیکئ نو تاسو ته دغه کنټکسټ آی ډي هم ضرورت شته چې دا په میسج باکس کې هم موجود دي نو تاسو به تصویر کې ښکاري صحیح ده. زه دلته راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې بس بریکټ بند انټر همدغه شان ایج دا از equal to input box. Then for example please enter your age
پرې کاما ډبل کوټس ورته چې زیټ یو ایچ ایچ او کاما ورته لیکم چې ډیفالټ د ما سره په دې کې دغه شان وي او ایکسپوزیشن د ما سره 15,000 وي 1500 وي دا د هم ماته 1500 وي. بیا ورته لیکم چې فار ایگزامپل موبایل از ایکوال ټو انپوټ باکس یا دغه شان ورته ولیکه چې VBA.Inputbox او ورته لیکم چې فار ایگزامپل پلیز انټر یور موبایل صحیح شوه کاما ZUH موبایل او ورته لیکم چې فار ایگزامپل ډیفالټ موږ سره په دې کې دغه شان وي او کاما ایکسپوزیشن د موږ سره 15,000 وي واي پوزیشن د هم سره 15,000 وي بس بریکټ باندې انټر زه ګو وکما دا موږ ته اوس 50-50 کې راغی صحیح شو پلیز انټر یور نیم ZUH info زه ته لیکم فار ایگزامپل 1500 بس اوکې مې کلیک دا موږ سره په 550 کې دی صحیح شو زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل پلیز انټر یور ایج فار ایگزامپل دا 15 ورته ولیکه انټر دا موږ سره 15,000 په 15,000 باندې موجود دی پلیز انټر یور موبایل نمبر درګه چې فار ایگزامپل دیس ون بس گو ها که تاسو فار ایگزامپل دغه ورته ونی لیکئ دا بیا بای ډیفالت تور باندې په خپل باندې ګور دغه ځای ته راځي ښه ګوره گو در د ډیفالت ځای دی دا مې کلوز کو دا مې کلوز کو دا مې هم کلوز کو اوس زه ورته وایم چې همدغه معلومات ماته په دغه سیلونو کې راته راوله زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل رینج B1 کې راته څه راوله دغه راته نیم راوله او رینج فار ایگزامپل B2 کې راته ایج راوله او رینج فار ایگزامپل B3 کې راته موبایل راته راوله صحیح ده بس ګو وکما then for example this one age for example this one همدا شان موبایل نمبر for example this one او ټول ماته تر راوسته صحیح ده زه راځم دغه هم کلیر کوم دغه هم کلیر کوم صحیح ها اوس زه ورته وایم چې کله زه یو دانه انټر کړم هغه دې ماته هلته ښکاره شي بس تاسو به داسې کار وکړئ چې د هر یو لاندې به دا ورته ولیکئ بس سلیکټ کړه دغلته یې ډرګ کړه دا هم سلیکټ کړه دغلته یې ډرګ کړه صحیح زه راځم فار ایگزامپل گو پلیز انټر یور نیم فار ایگزامپل احمد ماته به اتومیټیکلی هلته شو شي ایج فار ایگزامپل 50 هلته ماته شو شي او موبایل نمبر فار ایگزامپل دیس ون دا به ماته شو شي بله خبره موږ سره هغه د Application.Inputbox ده Application.Inputbox دا موږ سره داسې یو انپوټ باکس دی چې په دې کې موږ کولی شو شپږ ډوله ډیټا انټر کړو صحیح شو زه دلته لیکم فار ایگزامپل سب ایپ انپوټ صحیح شو زه دلته رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې په سیلس 15 رو کې او اول نمبر کالم کې ماته څه ولیکه Application.Inputbox bracket class prompt as string زه ورته لیکم فار ایگزامپل پلیز انټر the formula comma title is څه شی دی this one comma default دی بدی کې څه شی for example 0 دی وی صحیح شو left top دا ما خبرې دي بس بریکټ ما بند ک انټر مې ورته واغست اوس چې کله for example go وکما نو ماته Application.Inputbox راځي زه ورته چې for example is equal to 5 plus 15 انټر مې واکه ماته 20 راته ولیک صحیح شو دا موږ سره څه شی دا موږ سره فارمولا خو یاد ساتئ چې تاسو کله کاما پریس کوئ دغه ته موږ سره په آخر کې ټایپ دی تاسو به ورته ټایپ ولیکئ او کالن او از ایکول ټو دې ځای کې که تاسو فار ایگزامپل 0 ورته ولیکئ نو تاسو ته به فارمولا اخلي نور به نه اخلي که فار ایگزامپل 1 ورته ولیکئ نمبر به اخلي بل څه به نه اخلي که 2 مې ولیکه ټکس به اخلي بل به نه اخلي که 4 مې ولیکه بولین به اخلي ټرو فالس به اخلي نور به نه اخلي صحیح شو که فار ایگزامپل 8 مې ولیکه ریفرنس به اخلي بل څه به نه اخلي یا که فار ایگزامپل 16 مې ولیکه ایرر به اخلي نوټ اوایلیبل والا بل څه به نه اخلي که 64 مې ولیکه اری به اخلي بل څه به نه اخلي صحیح ده زه دلته راځم دغه ټول تاسو اگزامپل در کوم نو دغه شان زه راځم زه ورته ګو وښم زه ورته چې فار ایگزامپل پلیز انټر فارمولا ما سره همدغه ده 5 plus 5 is equal to 5 plus 5 enter number for example زه د ټکس لیکم ماته چې دا غلط دی که نمبر ولیکم دا صحیح دی ټکس کې به زه ټکس ورته ولیکم لوجیکل کې فار ایگزامپل زه دغه لیکم ماته چې دا هم دی راته صحیح کې ګوره ټرو راته ولیکم نو دې کې باید تاسو ټرو او فالس ولیکئ او ریفرنس کې فار ایگزامپل دومره ځای مو ته انتخاب کو به مې واغست هغه هم صحیح شو په اره کې هم د دومره ځای انتخاب ومه کې وخت ماته هغه راته راوړي صحیح شو
سوري هغه موږ سره ایرر فار ایگزامپل دا موږ سره ارې ده که مې کلیک کړم ماته به ارې انتخاب کړي. همدغه شان تاسو کولی شئ چې دا ریفرنس چې کوم دی کنه ریفرنس دغه ته دلته فار ایگزامپل set AA ان مې واغېست ورته فار ایگزامپل range فار ایگزامپل C10 is equal که د AA ډاټ اډرس سره صحیح شوه. دغه ټول مې ورته کمنټ بلاک کو او د اوس راځم فار ایگزامپل گو وهم دومره ځای مې ورته انتخاب کو زه گو وهم ماته به اتومیټیکلي دا خو لاجیک دی ټرو مې ورته ولیکو دلته زه راځم فار ایگزامپل دومره ځای مې ورته انتخاب کو گو وهم ماته اتومیټیکلي هغه اډرس دلته راولي. بس دا مې کلوز کو. اوس زه راځم فار ایگزامپل دا مې کلوز کو دا مې هم کلوز کو دا مې ټول کلوز کو دلته ورته راځم فار ایگزامپل ماډیول ته زه ورته یم چې ماته په انپوټ باکس کې صرف ډیټ پرېږده صرف ډیټ ماته پرېږده او نور څه راته پکې مه پرېږده. زه لیکم فار ایگزامپل سب ډیټ اونلی صحیح شوه. ورته لیکم فار ایگزامپل dim abc as date صحیح ده. بیا ورته لیکم چې فار ایگزامپل دا مې یو نوم ورته ورکړه سمپل انپوټ باکس ته دا لیکم چې فار ایگزامپل enter the date only صحیح شوه. دا مې کاما ورته واغېستله ورته فار ایگزامپل date only بس. زه دلته ورته وایم چې فار ایگزامپل if که چېرته دغه date 2 دا که فار ایگزامپل چېرته date 2 نو څه راته وکړه abc is equal to c date zuh صحیح شوه. دغه ماته ډیټ ته چینج کا او په رینج کم کې راته ولیکه په رینج فار ایگزامپل A15 کې دې کې راته څه ولیکه او دغه ډیټ ته پکې راوله. ایلس که دغه شان نو که دغه شان چېرته ونه شو نو ماته میسج باکس راکړه چې sorry your date is incorrect صحیح ده end if. بس زه راځم ګو ورته وکړم زه ورته چې فار ایگزامپل this one ماته چې sorry your date is incorrect. بیا ورته چې فار ایگزامپل 1 1 او دا مې دغه شان ولیکو ماته وایي چې sorry your date is incorrect او که زه اوس کریکټ ولیکم چې 2 2 فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکو ماته وایي چې اتومیټیکلي دا صحیح دی صحیح ده که نه. اوس زه ورته وایم چې ماته په انپوټ باکس کې صرف ټکسټ پرېږده ټکسټ اونلی صحیح ده. ورته لیکم چې فار ایگزامپل abc یا خان فار ایگزامپل is equal to input box دا مې ورته واغېسته ورته لیکم چې فار ایگزامپل enter text only صحیح شوه. او زه ورته لیکم چې if که چېرته is numeric څه شی دا خان دا که چېرته is numeric وي نو څه راته وکړه Msgbox sorry your data is incorrect صحیح ده که نه. که چېرته دغه شان وشو بیا نو څه راته وکړه go to 100 دا 100 به زه څه کار وکړم دغه ځای کې به ولیکم چې بیرته ماته د سر نه سټارټ واخلي. ښه زه بلته راشم زه بلته ایلس ورته وایم ښه ایلس بس گو خان ماته به اتومیټیکلي راشي صحیح شوه. ځکه که چېرته نومیریک وي نو ماته به دغه شان کېږي او که نومیریک نه وي نو ماته به هلته ډیټا راځي معلومات به راته راځي. اوس زه یو انپوټ باکس جوړوم چې هغه انپوټ باکس چې ما سره په دغه ځای کې چې کومه ویلیو وي هغه د ما سره اتومیټیکلي په خپله باندې د همدغه انپوټ باکس د ویلیو سره جمع کېږي صحیح شوه. dim num فار ایگزامپل اخلم از ډبل یا از لانګ یا از انټیجر فار ایگزامپل dim جان مې واغېسته از سټرینګ مې ورته واغېسته صحیح ده که نه. زه دلته جان لیکم چې انپوټ باکس ورته لیکم چې write the value صحیح شوه value only بس دغه شان مې ورته واغېسته. زه ورته لیکم چې if که چېرته not is numeric صحیح شوه که چېرته نومیریک نه وي دا د جان ویلیو دین څه راته وکړه دین go to 1000 if که چېرې دا جان دا خالی و دین څه راته وکړه go to 1000 صحیح ده. او زه به 1000 کوم ځای کې ولیکم 1000 زه لیکم همدلته لاندې بل دې څه کار وشي بل دې دا کار وشي چې دغه نم ته ما څه ورکړه دې ته مې رینج A1 ډاټ ویلیو دا نوم مې ورته ورکړه د رینج A1 ته ما نوم ورکړه نم
یعنی مطلب نمبر. نو ته سره ته وکړه همدغه شیټ 3 کې ډاټ رینج په A1 کې سره ته ولیکه دې کې راته نم پلس جان کا صحیح شوه دا جان او نمبر سره جمع شي. خو بل داسې کار راته وکړه که چیرته دغه ټکس دغه جان کې ما ټکس ولیکه او یا هم خالی شو نو دغه راته اگزیټ کا اگزیټ صبر ته کا او 1000 ماته دلته ولیکه میسج باکس سره راکا میسج باکس sorry your data is incorrect صحیح ده کنه بس end دې کې اوس end if ته ضرورت نشته صحیح ده کنه دلته راځم سب this one او دغه end سب زره والم end ته برابر صحیح ده بس دلته راځم کو وهمه 150 هغه راته ولیکي بیا راځم کو فار ایگزامپل 150 هغه سره جمع شي 300 بشي بیا ته راځم فار ایگزامپل 1500 هغه به 300 شي. اوس زه راځم انسرټ ته موډیول ته راځم د سب لیکم فار ایگزامپل اے ام ورته واغېسته زه ورته ما چې ما سره څومره سیلونه انتخابیږي هغه ماته په میسج کې راکوه که یو سیل انتخابیږي ماته لیکه چې 1 سیل سلیکټډ یا که زیات انتخابیږي ماته لیکه چې ملټي سیل سلیکټډ صحیح شوه if selection dot cells dot count is greater than 1 then سره ته وکړه then msgbox سره ته راکړه multi cells selected یا که دغه شان نشو نو ته راته ولیکه چې msgbox کې راته راکړه 1 cell selected بس end if دلته راځم یو څه انتخابوم بس go ماته چې 1 cell selected فار ایگزامپل زیاتو ته انتخابوم go وخمه multi cells selected. اوس ورته وایم فار ایگزامپل ما دغلته یو میکرو راوستله سب this one مې ورته ورکړو ورته لیکم چې فار ایگزامپل msgbox sorry your cell is short صحیح ده ما ورته دا ولیکو دلته راځم فار ایگزامپل سب مې ولیکو خان زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل if range for example a1 dot value is less than 100 then سره ته وکړه then call ته وکړه triple a والا ته and if صحیح شو دلته راځم فار ایگزامپل 5 ورته لیکم او زه go وخم ماته وایي چې sorry your cell is short فار ایگزامپل رالم 11 ورته ولیکو او دا مې go ورته واغېسته نو هیڅ به هم نه لیکي راته یا که else ورته ولیکم else msgbox your cell is large بس go your cell is large. یو بله خبره همدغلته زه راځم ورته لیکم فار ایگزامپل if کچیرې not is empty کوم یو range a1 صحیح ده که دا چیرته empty نه وي نو ماته msgbox ورته راکړه sorry your range a1 is empty if not is empty بس زه لیکم چې is not empty try to clear else msgbox sorry your cell is empty and if بس زه راځم go وخم ماته چې sorry your range a1 is not empty که اوس زه empty کوم for example او go ورته والم sorry your cell is empty. ښه اوس راځو msgbox ته زه رالم developer ټیب ته visual basic ته او موډیول ما ورته راوسته زه لیکم چې for example sub my msgbox یا ساتئ msgbox لپاره به تاسو msgbox ورته لیکئ msgbox سپیس مې ورته ولیکه موږ ته کویک انفو راته راغلو فرست موږ سره په دې کې پرومپټ دی پرومپټ کې تاسو هغه ټکس لیکئ چې کوم په msgbox کې درنه موجود وي زه ورته لیکم for example this is ZUH for example Islamic and computer videos صحیح چې دا مې ورته ولیکو ډبل کوټس منځ کې کاما کوم بټن دی پکار تاسو دی فار ایگزامپل VB information او پلس VB yes no مې پکار ده کاما ټایټل دی څه شی دی فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکو او کاما هیلپ فایل دا ما خبر ده چې کوم موږ تاسو په انپوټ باکس کې ویلي
هیلپ فایل پات دلته ورته لیکي که لینک دلته راولي که تاسو دا ورته راوستو نو دې سره بیا دا کنټیکسټ دا ریکوایرډ دی. صحیح شوه. بس زه راځم انټر پریس کوم. اوس زه راځم ګو باندې کلیک کوم نو ماته دغه ټایټل راته راوستو، دا راته انفارمیشن ده او دا راته هماغه پرومپټ دي او دا راته یس نو بټنز دي. صحیح شوه. همدغه شان یاد ساتئ چې دغه بټنو خپل کوډز وي، دې بټنو خپل کوډز وي. راځئ چې هغه کوډ وګورو. دلته ورته لیکم او زه راځم ګو باندې کلیک کوم، ماته وایي چې اوکې او کینسل د دې کوډ دی. که 2 مې ورته ولیکه فار ایگزامپل 2 دپاره اباوټ ریټری او اګنور دي. که فار ایگزامپل 3 مې ورته ولیکه 3 دپاره یس نو کینسل دي. که فار ایگزامپل 4 مې ولیکه 4 دپاره یس نو دي. او که فار ایگزامپل 5 مې ولیکه 5 دپاره ریټری او کینسل دي. او که فار ایگزامپل 6 مې ورته ولیکه دې دپاره صرف اوکې ده. او که 7 مې ولیکه 7 دپاره اوکې ده. صحیح شو. کوم دغه شان زه رالم او ما ورته فار ایگزامپل 16 ورته ولیکه 16 دپاره کریټیکل دی چې کوم ته کراس ویلی شي، دا کریټیکل او اوکې بټن ده. که فار ایگزامپل 16 په ځای ما ورته 32 ورته ولیکه دې دپاره کویشن مارک او اوکې بټن ده. صحیح شو. کوم دغه شان 48 مې ورته ولیکه 48 دپاره وارنینګ او اوکې بټن ده. او که 64 مې ورته ولیکه 64 دپاره انفارمیشن او اوکې بټن ده. دغه ټول به تاسو ته په تصویر کې ښکاري، ما تاسو ته لیکلي دي. همدغه شان زه ورته وایم چې ماته دغه نمبرونه په خپله باندې راکړه. صحیح شوه. زه به یې څنګه ترلاسه کړم؟ زه بلته راشم هوم ته او زه دغه ته یو نیم ورته ورکوم. صحیح ده. دا مې ورته دغه شان که کاما څه شی دی پکار دي، سوري زه بلته راشم چې کله تاسو میسج باکس ته یو نیم ورته ورکوئ هغه به تاسو بریکټس کې لیکئ. صحیح شو. ها بټن دې کوم یو پکار دي؟ زه ورته وایم چې فار ایگزامپل وي بي کنټرول جی مې پریس کړه، کنټرول جی مې پریس کړه، وي بي فار ایگزامپل انفارمیشن او پلس مې واخیست وي بي یس نو. صحیح ده. او بریکټ بند انټر MSG باکس خان مې ورته واخیسته. بس یس باندې کلیک کوم، دا مې یس کلیک کړه، ماته شپږ ولیکه چې د یس شپږ دی. بیا مې کلیک فار ایگزامپل نو باندې مې کلیک کوئ د نو 7 دی. همدغه شان زه ورته وایم چې ماته وي بي ریټری راته راکړه او کینسل راته راکړه. تاسو ورته وګورئ ریټری باندې کلیک کوم او د دې 4 دی او بیا کینسل باندې کلیک کوم او د دې 2 دی. دغه به تاسو په تصویر کې ښکاري، ما تاسو لیکلي دي. همدغه شان زه ورته وایم چې اف که چیرې خان دا از ایکول شي د وي بي یس سره، تاسو وګورئ دې سره موږ ته وي بي یس رانلی. نو زه بلته راشم، دلته به ودرېږم او کنټرول آی به پریس کړم. موږ ته څه لیکلي دي؟ وي بي MSG باکس ریزلټ. صحیح شوه. زه دلته راځم خان ډیکلیر کوم، ډیم خان از وي بي MSG باکس ریزلټ. اوس که تاسو فار ایگزامپل راشي از ایکول ټو واخلئ، تاسو ته اتوماتیکلی هغه ډراپ ډاون راشي. زه ورته وایم که چیرته دغه یس شو، زه بلته وي بي یس نو ورته واخلم. صحیح. وي بي یس نو او دا مې یس نو ورته واخیسته. صحیح ده. او دغه ځای کې ورته زه لیکم چې do you like fast food او وي بي کویشن. صحیح ده. دا مې ورته واخیسته. که چیرته دغه یس شو د انسرت وکړه، میسج باکس راته راکړه فار ایگزامپل پیزا is on sale او وي بي فار ایگزامپل information comma delivery او ایلس که دغه شان نشو بله بټن پریس شو، ورته چې فار ایگزامپل fruit is on sale for example VB information delivery and if say comma the home delivery. بس زه ګو باندې کلیک کوم، ماته وایي چې do you like fast food question mark موږ ته راغی. که ویم چې yes نو pizza is on sale. او که فار ایگزامپل رالم نو ورته والم fruit is on sale. صحیح شوه. دا موږ سره و دغه انفارمیشن. که تاسو وایئ چې دغه خان زما نه دی پکار چې دلته موږ ته بیل ولیکي، زه به راشم کنټرول ایکس دا به زه کټ کړم او دغه خان په ځای به زه دا ورته ولیکم. صحیح شوه. بس سمپل go yes pizza is on sale for example no fruit is on sale. بیا دغه شیانو ته ضرورت نشته. اوس زه راځم از ورته فار ایگزامپل MSG باکس راته راکړه، ورته وایم چې فار ایگزامپل hello input box ورته اخلم write your
first and last name. صحیح شوه. ټایټل څه شی دی؟ first and last. او ډیفالت موږ سره په دې کې څه پراته وي؟ دا موږ سره پکې پروت وي. بس انټر. راځم فار ایگزامپل F5 فار ایگزامپل this is my name. دا تاسو وګورئ hello this one. اوس زه ورته وایم چې فار ایگزامپل په همدغه ځای کې زه ورته لیکم چې this is ذبیح الله. غواړم چې دویم لاین کې دا نور ولیکم VB new line. This is my friend for example. بس ګو باندې کلیک کوم this is ذبیح الله this is my friend. اوس زه راځم او زه غواړم چې همدغه سب روټین ته یا پروسیجر ته یو شارټ کټ اساین کړم. صحیح ده. زه به راشم دغه پروجیکټ ایکسپلورر ته چې د کوم شارټ کټ کنټرول آر دی. دس ورکبوک باندې به زه کلیک کوم هلته به راشم ورکبوک ته او اوپن ته. صحیح شو. زه ورته لیکم اپلیکیشن ډاټ اون کی سپیس. یا ساتئ چې دغه کرو د کنټرول لپاره استعمالیږي، پرسنټیج الټ لپاره استعمالیږي او پلس شیفت لپاره استعمالیږي چې کوم تاسو په تصویر کې ښکاري. زه غواړم چې د دې شارټ کټ ماته کنټرول کی وشي. کاما پروسیجر نیم دې څه شی دی؟ پروسیجر نیم زما دا دی. کنټرول سی سره دا کاپي کا او په همدغه ډبل کوټس کې پیسټ کا. تاسو کولی شئ چې نورې هم ورته ورکړئ. صحیح شوه. بس اپلیکیشن ډاټ اون کی ورته لیکه او سیمپل همدا چې کومې شارټ کټ وي هغه ورته اساین کوه. بس زه رالم دا مې کلوز کړ. کنټرول اس سیف. ډیسکټاپ کې سیف کوم. میکرو انیبل دا مې یس کړ. دا مې کلوز کړ. اوس زه راځم دا اوپن کوم او دا انیبل یس دیس ون او کنټرول کیو پریس کوم ماته اتوماتیکلی هماغه میکرو رن کیږي. صحیح شو. کنټرول کیو اتوماتیکلی ماته هغه رن کیږي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ایکسل VBA lesson number 4